ستاسو ټولو په اجازه اصلا خوشحال په باره کې خبرې کول لږ غوندې سخت په دې دي چې خوشحال یو ډېر پراخه انسان دی که نه او پکار ده چې یعنې په دې ټول انحصار باندې مشخصې خبرې وشي. زه اول په دې دا زمونږ په افغانستان کې ما ته البته وخت وراکوئ چې زه هماغه وخت په اساس باندې یو 15 او 20 خو د افغانستان کې 40 وي که نه، خو زه به کوشش وکړم چې 20 کې راټول شي. اصلا د انقلابونو او جنګونو موږ داسې کړي یو چې هغه فرهنګي تسلسل او هغه علمي تسلسل زموږ مات شوی دی. نو په دې خاطر اوس په دا اوس وخت کې که په شعر باندې د شعر په ځانګړنو یا مثلا په بل اړخ باندې څوک مقاله لیکي نو لومړی باید دا سوال جواب کړي چې شعر ولې وایو که نه. دا البته د جنګونو د انقلابونو هغه علمي تسلسل زموږ ختم شوی دی، نو په دې خاطر دغه یو مشکل ایجاد شوی دی. او د خوشحال په باره کې هم همدغه خبره سمه ده. بیا په تیره د خوشحال نه پله چې کله پوښتنه پیدا کېږي نو دا چې ماضي ولې لولو، تاریخ ولې لولو. عموما د تاریخ په باره کې زموږ دا اوس یعنې دا اوس زموږ په ټولنه کې او زموږ د ماضي په باره کې دوه ډېر غیر علمي فکرونه شته دی. یو دا چې موږ تاریخ د یو ویاړ یو څیز ګڼو چې مثلا په کار ده چې سړی په ویاړو کې په خپلو جنګونو باندې په خپلو حتی په هغو جنګونو باندې چې ملي ویاړ نه لري، کله کله انسانان پکې بې ځایه مړه شوي دي، هغه هم یو ډول مثبت تلقین شوي دي زموږ دپاره. نو یعنې دا د تاریخ سره البته چې نا علمي چلند دی. همدغه شانتې بل بیخي منفي لور دی. مطلب دا دی چې تاریخ یو داسې څیز دی چې زمانه د تېره شوله نور زموږ په درد نه خوري، او که بایزید و که بل و بایزید نه په ادبیاتو کې په درد خوري. مثلا د تېرې نظامي او سیاسي کمې پیښې او کړنې چې بېلابېلو شاعرو کړي دي زموږ په سیاست کې اصلا اوس چندان اهمیت نه لري. نو په دې خاطر باندې ماضي یو داسې زمانه ده چې باید هېره کړل شي. اصلا دا دواړه تصوره په اوسني علمي لحاظ باندې سم نه دي. او زمونږ په همدې خاطر باندې موږ داسې فکر کوو چې ماضي زمانه یا تاریخ داسې یو تېره شوې زمانه ده چې په هغه ثابته ده او موږ په هغې کې هېڅ ګوتې نشو وهلو، یعنې یو ډول ثابته او ولاړه زمانه ده. او دغه فکر هم سم نه دی. اوس مثلا په دې ټوله دنیا کې په تاریخ علم ډېر مهم شوی دی، ځکه چې ورځ په ورځ چې فرهنګونو کې تحول راځي، قومونه تغییر کوي، نو د دغې تغییر دپاره دوی اړ دي چې په خپل پرون ته مخ ور وګرځوي چې موږ کوم کاسې کارونه کړي دي او مثلا چې موږ په اوس په حال کې د هغې نه استفاده کولی شو، کوم زموږ منفي اړخونه دي چې هغه باید موږ ونکړو. عموما دا د همدې خاطر باندې پخوا د تاریخ په باره کې داسې فکر کېده چې دا یوه دایره ده. کوم فرهنګونه که تاریخ مطالعه کړو موږ، هر فرهنګ یو هغه لري، ابتدا لري، یو عروج لري، بیا یو زوال لري. په دا اوس په دې اوسنۍ دنیا کې دغه د تاریخ دغه دایروي شکل په مستقیم خط باندې بدل شوی دی. یعنې دا ده چې ټولنه لکه هغه هیګل چې وایي ټولنه بیا نه ګرځي هغه، یعنې په دې خاطر باندې بېلابېل لوی ملتونه او هیوادونه خپلو سیاسي دغه نه غلطیو نه سبق اخلي. نو په دې خاطر باندې د هغو فرهنګونو په سرنوشت نه اخته کېږي، لکه اسور و بابل چې اخته شوی دی، لکه مثلا همدغه شانتې پخواني لرغونی روم پې اخته شوی، یا مثلا دغه شانتې نور. نو په دې خاطر باندې چې په دې اساس باندې تاریخ یو ډاینامیک حالت لري. مطلب دا دی چې تاریخ داسې یو پرون نه دی چې په هغې کې موږ په هغې کې تحول نشو راوستی. کېدای شي تاسې به ساینس فکشن ادبیات لوستي، په هغې کې بالعموم یو څوک ځي ماضي ته، هلته یو څه شی خراب دی فکس کوي، بیرته چې هلته راځي هر څه بیرته سم وي. نو ماضي دغه شانتې یو څیز دی د ملتونو دپاره چې خلک ځي هر وخت چې بشر تغییر کوي یوه نوې زاویې پیدا کوي په خپل پرون او د ماضي په باره کې، او د دې نوې زاویې نه خپل پرون ته او ماضي ته او تاریخ ته ګوري او نوې برداشت یې اخلي. نو په دې خاطر باندې په دغه علمي کار کې مثلا هغه چې چاڼ کېږي، هغه چې د استفادې وړ نه دي، هغه اړخ ته ایښودل کېږي، یوازې د تاریخي موادو په توګه باندې محفوظېږي. هغه چې د استفادې وړ دي هغه راخیستل کېږي. مثلا زموږ او تاسې په ټولنو کې، په اسلامي ټولنه کې مثلا اسلامي تصوف، آیا د اسلامي تصوف ټول اړخونه زموږ دپاره د استفادې وړ دي؟ آیا بیخي دغه تصوف له منځه وړل پکار دي؟ دا په ټولو تاریخي مواردو کې همداسې ده. د خوشحال په باره کې هم همداسې ده.
یعنې زه البته یوازې خوشحال نه بلکې زمونږ ټول تاریخ همداسې دی. خو خوشحال ولې امتیاز لري؟ البته زه یو دا هغه لرم چې خوشحال عموما زمونږ مورخانو، ادبي مورخانو، ادبپوهانو دومره غیر علمي معرفي کړی دی چې موږ فکر کوو چې که خوشحال نه وی نو خدای ناخواسته پښتو ادبیات به نه و، چې که خوشحال نه وی نو مثلا خوشحال ډېر مهم معرفي کړی دی. یعنې دا پخپله د خوشحال سره ادبپوهانو علمي چلن نه دی کړی. د خوشحال سره علمي چلن دا دی چې د خوشحال کوم اړخونه دي چې موږ ته استفاده کولی شو، کوم مثبت اړخونه دي، کوم منفي اړخونه دي، او په همدې خاطر باندې خوشحال ډېر منفي اړخونه هم لري او مثبت اړخونه هم لري. د خوشحال داسې یو شخص دی چې هغه په اوس په حال کې موږ دپاره خبرې لري او داسې خبرې هم لري چې باید موږ ته صرف نظر وکړو. یعنې که خوشحال په څومره غټه شاعرۍ کې او په دې دومره ستره شاعرۍ کې دومره لویې خبرې کړي دي خو زموږ دپاره د استفادې وړ نه دي. نو په همدې خاطر باندې خوشحال شاعري اوسه پورې او د خوشحال په باره کې وایي چې که خوشحال نور هېڅ نه لرلی یوازې سلوریزه ویلی هم د پښتو ډېر ستر شاعر به و. پښتو ستر شاعر په دې خاطر نه چې ډېر سلوریزې ویلي، په دې خاطر چې په سلوریزو کې ډېر بشري او انسانیت مثلا د انساني اړخونه ډېر وړاندې کړي دي، انسان څنګه وي باید. نو په همدې خاطر باندې خوشحال په اوس مهال کې هم زمونږ د استفادې وړ دی. اوس عموما زمونږ ډېر پوهان چې د خوشحال په باره کې غږېدلي دي دا دی چې خوشحال یو فیلسوف وړاندې کړی دی، شاعر په ځای فیلسوف وړاندې شوی. او په نړۍ کې البته دغه شان دي فیلسوفان شته، مثلا نیچه در واخلئ چې ډېر خبره ده، زردشت څه وایي، فکر کوم چې دا یو کتاب دی، هغې نه بغیر نور رسالې د کتابونه دي. یعنې هغه شاعرانه ذوق هم لره، حتی په خپل افلاطون هم لره. خو د عموما فیلسوف داسې وي چې د یو خلکو ته لوستونکو ته یو منظم نړۍ لید وړاندې کوي. او شاعر یعنې تقریبا کله چې موږ د شاعر هغه د شعریت موضوع ته ګورو نو شاعر بالعموم شاعر ثابت نه پاتې کېږي. هغه ټول شاعران چې تاسې فکر کوئ چې د یو ایډیالوژۍ دپاره یې کار کړی دی، هغه چې تاسې د ژوند په بېلابېلو دورانونو کې مطالعه کوئ نو هغه خبره د دوی خبره کنټرډکشنز یا هغه متضاد اړخونه پکې ډېر پیدا کېږي. مثلا د اقبال چې وایي چې یو نړۍ لید لري اصلا ډېر دغه لري، متضاد اړخونه لري. خوشحال هم همداسې، ځکه چې شاعر فیلسوف نه دی لکه د هیګل غوندې چې یو منظم نړۍ لید وړاندې کړي، بلکې هغه د ټولنې یو غږ رسوي. یعنې یو طرف ته باید ټولنه د هغه په خوله باندې وغږېږي، بل طرف ته باید د ټولنې ځینې شیان رد کړي، یعنې ویې نه مني، یعنې د ټولنې په مقابل کې او د ټولنې هنداره هم وي خو د ټولنې په مقابل کې وي، بیخي لکه د هندارې غوندې. او خوشحال دغه شانتي افسیس دی. د خوشحال امتیاز په همدې کې دی چې هغه یو مفکر شاعر دی. کله چې زه وایم مفکر نو هغه مطلب دا دی چې د فلسفې د منصب نه راښکته کوم. فلسفه یعنې سړی وایي زه دلته یو منصب یعنې امتیاز نه، بلکې وایم چې خوشحال یو مفکر شاعر دی. مفکر ځکه چې ډېر ټولنیز موضوعات د ډېرو ټولنیزو موضوعاتو په باره کې موږ ته غږېږي، ډېرې داسې خبرې کوي چې موږ ورته پکار ده چې متوجي شو. یعنې یو زموږ ټولنیزه سایکالوجي د خوشحال په شاعرۍ کې شته دی او یو ټولنیز ډاډ پکې شته دی، اطمینان پکې شته دی، دغه شانتې بېلابېل اړخونه پکې دي. نو په دې خاطر باندې مفکر شاعر دی، یعنې ټولنې نه خبره راخلي خو هر څه مني نه. د خوشحال یو امتیاز په دې کې دی چې د نورو تاسې پخواني شاعران وګورئ، مثلا که رحمان بابا دی ډېر ښه اخلاقي شاعر دی، خو د هغه تصوفي اخلاقونه او د بشري اخلاقونه په بالعموم انتقادي اړخ نه لري. مثلا دغه شان د نور شاعران عموما د پخوا د شاعرۍ یو خصوصیت دا و چې د ټولنې په مسیر باندې روانه وه، ځکه چې ولاړه زمانه وه، ځکه چې ټولنه مهمه وه او شاعر د ټولنې یو ترجمان ګڼل کېده، نو دا اړخ په شاعرانو کې دغه قوي و. خو خوشحال د دې نه مختلف دی، البته په دې خاطر باندې چې د هغه ټولنیز حیثیت تر نورو شاعرانو مختلف و، ځکه چې خوشحال یو سردار دی، اقتصادي ځواک لري، خلک لري او د ټولنې په مقابل کې خبرې کول ورته تر رحمان بابا ډېر اسانه دي، مثلا تر بل هر شاعر ورته ډېر اسانه دي. نو په دې خاطر باندې خوشحال انتقادونه لري، مثلا وایي چې حتی کله کله دا انتقادونه دومره ترخه شي چې په ښکنځلو باندې واوړي، که نه چې پښتنو ته ښکنځل کوي. خو خوشحال انتقادونه هم لري او د هغه وخت د ولاړې زمانې کم خصوصیتونه چې دي هغه هم په خوشحال کې موجود دي. یعنې بیخي داسې نه دی چې بیخي یو ناشنا سړی دی چې یعنې د هغې ټولنې هغه وخت د ټولنې بیخي ایستلی نه شو، خو ډېرې داسې خبرې هم لري چې سړی یعنې انتقادونه لري او هغه انتقادونه ډېر ماډرن او ډېر
نه وي دي. مثلا کله چې موږ د خوشحال په بېلابېلو برخو باندې غږیږو نو مثلا یو د خوشحال ملت پالنه ده. اوس زموږ په دې معاصر وخت کې د 20مې پېړۍ نه دې پله چې زموږ او ستاسې خلک د ملت پالنې سره اشنا شوي دي. البته د هغه وخت د خوشحال د وخت ملت پالنه او د اوس وخت ملت پالنه مختلف شیان دي. مثلا په هغه وخت کې به دا د هغه چې دی د پښتو یو ډېر مشهور شاعر دی پیر محمد کاکړ د احمدشاه بابا د وختونو، هغه د ژوب نه چې کندهار ته راغلی دی ویلي چې زه ولا د خپل وطن نه لرې شوی یم او پردیس یم. یعنې عموما هغه وخت کې وطن چې و کلی ولس و کې اوس هم په پښتو کې ډېر مستعمل دی وطن نه راغلی وطن کې څه حال و. یعنې وطن د په اوسنۍ سیاسي معنا باندې یو لویه جغرافیه نه وه بلکې یو وړوکی ولس وطن و. خوشحال سره دی چې په هغه وخت کې وطن محدود و خو ډېره لویه پښتني جغرافیه لرله. مثلا درس پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. یعنې په هغه وخت کې اصلا دغه ډول تصور په عامو پښتنو کې ډېر نه لیدل کېده. خو خوشحال مثلا د صفویانو او د هغه وخت د مغولو ترمنځ ویشلې پښتنه خاوره یو ګڼله او یعنې سره دی چې د خوشحال هغه تصور د اوسنۍ نشنلیزم یا د اوسنۍ ملت پالنې په ټولو اصولو او رموزو باندې برابر نه دی. خو موږ د خوشحال د ملت پالنې نه په اوسنۍ وخت کې ډېر ښه سیاسي او ملي استفاده کولی شو. همدغه شانتې مثلا د خوشحال نور تر ټولو مهمه زه فکر کوم چې زما وخت هم ډېر لږ به پاتې مثلا د خوشحال ښوونه او روزنه ده. خوشحال یو کتاب لري دستارنامه. په دې دستارنامه کې هغه د یو مشر دپاره په 20 هنرونو او په 20 خصلتونو باندې غږیږي. یو منثور کتاب دی. په دې کتاب کې هغه مثلا د ښوونې روزنې روحي صاحب د خوشحال په ښوونه روزنه او د هغې په تیورۍ باندې بحث کړی دی چې خوشحال اصلا د ښوونې روزنې دپاره هم یو تیوري درلودله. مثلا هغه په نورو اړخونه یې چې کوم وخت کې ماشوم باید درس ووایي څنګه ووایي هغه ټول اړخونه دغه شته دي. خو یو تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځو په باره کې د خوشحال په هغه وخت کې یعنې چې دا اوس موږ چې په 21مه پېړۍ کې اوسېږو خلک ښځې مکتب ته نه پرېږدي خو په هغه وخت کې خوشحال وایي چې ښځې هم باید تعلیم وکړي شرعي تعلیم وکړي که نه. او یعنې د هغه وخت کې اوس دا البته بېله خبره ده چې خوشحال څومره د ښځو دپاره څومره تعلیم غواړي او په همدې خاطر باندې په خوشحال باندې انتقاد کېدلی شي. مثلا هغه وایي چې ښځې باید همدومره تعلیم ترلاسه کړي چې د خاوند خط ورته راځي نو چې ویې لوستلی شي. او مثلا ځینې د آدابو او د ازدواجي ژوند کې چې کوم د میړه د زړه د ساتلو دپاره کوم اخلاق مو ضرور دي هغه د هغې زده کړه ضرور ده. نو یو ښځه باید دومره تعلیم او لوست وکړی شي چې دغه ډول کتابونه پرې ولولي. یعنې د دې نه مخکې ده په همدې خاطر باندې البته په هغه وخت کې د هغه وخت د قبایلي ټولنې او هغه وخت د ټولنې اغیز و په خوشحال باندې چې لکه مثلا ارسطو به ډېر ښه فیلسوف و خو ارسطو ته غلامي یو طبیعي چاره ښکاره کېدله چې یو انسان کولی شي چې بل انسان غلام کړي. نو خوشحال هم د خپلې ټولنې نه ماورا فکر نشو کولی یعنې مکمل ماورا فکر نشو کولی. په همدې خاطر باندې کله چې د خوشحال یعنې سره دی چې د رباعي یو ډېر لوی شاعر دی مثلا د انساني خواخوږۍ په برخه کې چې کله خوشحال وایي چې وګړي واړه کارونه خپل کا مردان هغه دي چې کار د بل کا. یعنې دومره ډېر د انساني اخلاقو دپاره خوشحال دومره ډېرې رباعي لري چې حد نه لري که نه. یعنې انسان ته لوستونکی ته ژوند زده کولی شي په معاصر وخت کې یوازې د انساني اخلاقو دپاره نه د پښتني ټولنې د پیژندلو دپاره او د پښتني ټولنې دپاره ټولنې ته د یو لوري ورکولو دپاره د خوشحال مطالعه ضرور ده. خو پر دې سربېره هم کله چې موږ د ښځو سره د خوشحال چلن وینو نو او د فیمینیستي زاویې نه د خوشحال شاعري مطالعه کوو نو پوهیږو چې خوشحال سره دی چې دومره لوی ستر شاعر دی خو د ښځو سره یعنې ډېر تبعیض کړی دی. مستقیم تبعیض او غیر مستقیم تبعیض. مستقیم تبعیض یو بېلګې تاسو ته ما وویله چې مثلا د تعلیم او د ښوونې په برخه کې د خوشحال په دستارنامه کې او په نورو اثارو کې یو ښځه د یو هلک دغه نه ده مساوي نه ده. یعنې هغه لکه اوس وخت کې ښځه تعلیم کولی شي څرنګه چې سړی کولی شي په هغه وخت کې د خوشحال په شاعرۍ کې داسې نه ده. بل غیر مستقیم ده. مثلا غیر مستقیم دا مطلب عموما په هغه وخت په شاعرۍ کې ښځه د مستقیمې ښځې په نامه نه یادېده. مثلا مور ته چا شعر نه وایه په هغه وخت کې یا مثلا البته ډېر نادر که چېرته پېښ شوي که نه یا مثلا که چا د خپلې مور کوم معما شعر ویلی وي بالعموم په دې احوالو باندې د افرادو د مړینې او مثلا بیا په تیره د مور او د خور او د مېرمنې په باره کې هغه وخت کې چا شاعري نه ویله. نو خوشحال
عموما د خوشحال په شاعرۍ کې ښځه د محبوبې په توګه ډېره راغلې ده او کله چې محبوبې په توګه راغلي نو خوشحال بیا تر نورو شاعرانو لکه په هغه وخت کې چې دود و ډېر تبعیض ورسره کړی مثلا عموما په هغه وخت کې ښځه یو د محبوبې په توګه یو منفعل حیثیت درلوده. منفعل حیثیت دا مطلب چې د ښځې جسم په جسمي لحاظ باندې یو په شاعرۍ کې یو ماډل جوړ شوی په فارسي درباري شاعرۍ کې او د فارسي درباري شاعرۍ نه دا ټولې پښتو ځکه چې درباري شاعري وه ځکه چې سیاسي او اقتصادي ځواک یې لره نو ټولې دغه ته پښتو شاعرۍ ته یې سرایت کړی و. نو په هغه وخت کې چې په ټوله پښتو شاعرۍ کې چې کومه ښځه راغلې ده نو ځینې خلکو البته دا په اوس مهال کې سړی ویلی شي چې پخواني ټول شاعران په یوه محبوبه باندې مین وو که نه او ځکه چې په هغه وخت کې د ښځې زلفې مثلا د هغه جسم چې څه ډول ستایل کېده چې نرګس سترګې دي ملا یې دومره نری ده چې د میږي تر میږي څنګه ده د میږي تر ملا نری ده او مثلا زلفې خماران دي او لړبانان دي او که نه داسې ټول خصوصیتونه یعنې اصلا ښځه په غیر مستقیم توګه باندې یو ډول کږل کېدله که نه یعنې د بېلابېلو د لړم سره تمار سره یا دغه شانتې نور نو هغه یو واقعیت نه و. پښتني ټولنه کې ښځه داسې نه ده لکه مثلا هغه کوم ډول چې په هغه وخت کې توصیف کېدله. نو په همدې خاطر باندې کله چې بګه اوس د فیمینیستي زاویې نه پخوانۍ بالعموم پخوانۍ شاعرۍ ته ګورو نو په هغه وخت کې ښځه په واقعي معنا نه انځورېدله. مثلا کله چې په هندي سبک کې موږ د نوخط ستاینه وینو یعنې د هلکانو ستاینه وینو په پخوانۍ شاعرۍ کې نو هماغه سیټ اپ او هماغه تصور او جوړښت او هغه سکیچ چې په هغه وخت کې د محبوبې دپاره و هماغه د هندي سبک شاعرانو رانقل که په هندي سبک کې مثلا هماغه اوصاف دي چې په نورو شاعرۍ کې موجود و هماغه اوصاف په هندي سبک کې شته او له دې نه هم دا معلومیږي چې اصلا دغه تصور او هغه چې د محبوبې جوړ شوی و هغه اصلا په هغه وخت کې واقعي نه و. خوشحال بیا تر دې مختلف دی یعنې کله چې موږ څومره خوشحال ته نږدې کیږو په بېلابېلو اړخونو کې نو خوشحال موږ سره دی چې ډېره پخوا ډېره ولاړه زمانه وه خلکو د اختلاف په ځای اشتراکیت ته ډېر تمایل لره چې خلک یو شان ښکاره شي. خوشحال بیا هم ډېر منفرد و ځکه چې خوشحال سردار و کېدای شي د هغه سایکالوجي په همدې خاطر باندې مختلفه وه دا مو خلکو نه ځان بیل احساسو په همدې خاطر باندې او دغه اړخ یې په شاعرۍ باندې ما اغېز کړی دی. نو کله چې د خوشحال محبوبې ته ګورو هغه مختلفه ده یعنې د فارسي درباري محبوبه چې په پښتو شاعرۍ کې به راوجه وه هغه د خوشحال په شاعرۍ کې نشته. د خوشحال په شاعرۍ کې ډېر داسې حسن وینو چې هغه د پښتني چاپېریال سره دی سره د دې چې بیا هم واقعي پښتنه نه ده خو د واقعي پښتني غوندې ده. نو په همدې خاطر باندې خوشحال په دې برخه کې هم مختلف دی. خو د خوشحال یو عیب چې په دې برخه کې کړی دی او کله چې موږ د فیمینیستي برخې نه کوو چې د خوشحال تبعیض دی د ښځې سره بس په دې خاطر چې خوشحال سردار و نو لښکر یې لره په عام مزدوران یې لرل او په عامو خلکو نه برتر و فضیلت یې لره نو په همدې خاطر د عامو خلکو د عامو سړو په مقابل کې ځان برتر احساسو. نو ښځې بیا په درېیمه طبقه کې راځي دغه شان د سړي دپاره ځکه په عموما په قبایلي ټولنه کې ښځې دویم جنس دي نو چې کله د سردار سره د ښځو تقابل کېږي نو په درېیم جنس باندې وړي یعنې د عامو خلکو نه ورټیټېږي یو پوړ. نو کله چې موږ د خوشحال په شاعرۍ کې وینو نو هغه مثلا تسخیر کوي کله چې د هغې د جسم ستاینه کوي کله چې مثلا په معنوي اړخ باندې په یو منفعل حیثیت ترلاسه کوي او بیا نو خوشحال لکه د یو بورا غوندې لکه په عموما فولکلوري شاعرۍ کې چې دی یو بل تیری کوي او مخکې ورځي او مثلا محبوبه په یو منفعل حیثیت کې پاتې کېږي. نو په دې خاطر باندې د خوشحال کله چې موږ د خوشحال افکار ګورو د خوشحال شاعري او د خوشحال د شاعرۍ تخلیق او نور اړخونه مطالعه کوو څومره چې ورته متوجه کېږو نو خوشحال یو ډېر مختلف سړی راته ښکاري او خوشحال دغه شانې یو سړی دی چې په 21مه پېړۍ کې هم موږ په هغه باندې غونډې نیسو په هغه باندې د هغه مطالعه کوو او د هغه داسې ډېر اړخونه دي چې موږ ترې اوس استفاده کوو. مثلا یعنې البته یو ډېره مسله چې پاتې ده د خوشحال سره هغه دا ده چې خوشحال یوازې په تحقیقي او علمي مرکزونو کې بند پاتې شوی دی تر ډېره په نصاب کې یو نیم شعر راغلی وي سره دی چې د خوشحال په کار ده چې عام شي مثلا د هغه رباعي په کار ده چې خلک ولولي خوشحال که نه په همدې خاطر باندې خوشحال البته یو ډول منحصر شوی دی او دغه به کېدای شي ډېر علمي مرکزونو دا کار کړی وي
خوشحال چې څومره عام شي چې څومره ولوستل شي نو د هغه منفي اړخونه او مثبت اړخونه خلکو ته کېږي خبره ښکاره کېږي او خلک ترې استفاده کولی شي. ډېره مننه.